बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په خوب کې د ماشوم لیدو تعبیر څه دی په دې حواله سره بنن خبره کوم ماته په دې حواله سره ډیر زیات کوم دي سوالات جمع شوي دي او ظاهره خبره ده مختلف حالتونه دي په خوب کې یو ماشوم لیدو دا شان دي ډیر شه ماشومان لیدو په خوب کې خپل ماشومان لیدو په خوب کې د بل چا ماشومان لیدو په خوب کې خپل د لور پیدایش لیدو دا شان دي په خوب کې د زوی پیدایش لیدو دا شان دي په خوب کې خپل د خيستا زوی پیدایش لیدو او دا شان دي په خوب کې خپل ماشوم چې کوم دی پغې کې راغستو یا د بل ماشوم پغې کې راغستو دا مختلف حالتونه دي د مختلف حالتونو په وجه باندې بیا ظاهره خبره ده د دې تعبیرات هم بیا مختلف وي بهرحال رازو د ټولو اولنی تعبیر طرف ته کچري په خوب کې تاسو خپل د لور پیدایش وي نه کچري شادي شوی وي نه یعنی داسې کسان وي نه داسې زنانه یا نارینه وي نه چې هغه واده شوی هغه د لور پیدایش وي نه نو دا دغه لپاره خوشخبری ده د زوی د پیدایش او کچري غیر شادي شوی وي نه دا دغه لپاره د خیر راحت سکون او د خوشخبری ملاویدو علامت ده دغه شان د خوب کې د زوی پیدایش لیدو کچري شادي شوی وي نه دا دغه لپاره د لور د پیدا کېدو علامت ده او کچري غیر شادي شوی وي نه دا دغه لپاره د مال او دولت او د خوشخبری ملاویدو علامت ده دغه شان په خوب کې د بچی پیدایش لیدو کچري زنانه حامله وي یعنی ماشوم سپرګېډه باندې وي نو د اولاد د نعمت حاصلېدو علامت ده او کچري زنانه حامله نه وي نو دا داسې شی به دوی ته ملاویږي چې په دغه حواله سره به د هغو اړو د سره امید هم نه وي یعنی ناڅاپه به ته داسې خوشخبري ملاویږي چې هغه خوشخبري به د دغو په وهم او ګمان کې هم نه وي د هغې نه علاوه په خوب کې ډېر شی خپل اولاد لیدو ډېر شی ماشومان لیدو خپل ماشومان لیدو اولاد نو دا د غم علامت ده دغه شانتي په خوب کې خپل ماشوم چې کوم دی هغه په کې راغستو دا د مال او دولت حاصلېدو علامت ده او دغه نه علاوه د راحت علامت ده او د غیب نه د مدد ملاویدو علامت ده دغه شانتي د بل چا ماشوم په کې راغستو کچري شادي شوه دا خوب ویني چې د بل چا ماشوم په کې راغسته دي نو د تبا اولاد ملاویږي چاهي نارینه یا زنانه ویني د هغې نه علاوه کچري غیر شادي شوه دا خوب ویني چې د بل چا ماشوم په کې راغسته دي نو دا دغه لپاره د خوشخبری د فائدې علامت ده دغه شانتي په خوب کې ډیر شه ماشومان لیدو دا د غیب نه د رزق ملاویدو علامت ده د راحت علامت ده د سکون د فائدې او د خوشخبری علامت ده ډیر شه ماشومان په خوب کې لیدو د هغې نه علاوه د خوبصورت یعنی د خایسته د زوی پیدایش لیدو یعنی خپل خایسته زوی ویني په خوب کې چې داغه پیدا شوی دی نو دا د دولت علامت ده او د غیب نه د امداد ملاویدو علامت ده او دغه شانتي د راحت علامت ده د هغې نه علاوه په خوب کې ماشوم چې کوم دی هغه روغ شي په خوب کې ستاسو چې کوم ماشوم دی هغه روغ شي نو دا د غربت علامت ده د مصیبت علامت ده او د پریشانی علامت ده په دې باندې توبه استغفار او صدقه پکار ده دغه شانتي په خوب کې یو داسې ځای کې تاسو ته یو ماشوم میلاو شي یعنی د پردې ماشوم وي یو ځای کې تاسو ته میلاو شي یو ځای کې پروت وي تاسو ته میلاو شي نو دا د خوشحالي ملاویدو علامت ده د خوشخبری ملاویدو علامت ده او د داسې زینا د رزق ملاویدو علامت ده چې د کم زینا د اړو د سره امید هم نه وي یعنی د غیب نه رزق د ملاویدو علامت ده چې تاسو په خوب کې تاسو ته یو ماشوم میلاو شي نو بهرحال دا مختلف حالتونو چې مختلف تعبیرات په خوب کې د ماشومان لیدو تاسو مخې ته بیان کړو امید کوم چې تعبیرات به په سمجھ کې راغلي اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ